السلام علیکم احمد کوټوالی ما یو ځل بیا د یو نوي موبایل سره چې تاسو له به زه ریویو وړاندې کوم د هغه باره کې معلومات در کوم لکه څرنګه چې مخکې ما یادونه کړې وه مارکیټ کې مقابله ډېره سخته تیزه روانه ده هر یو کمپنۍ خواري کوي چې د ښه نه ښه موبایل خپلو مشتریانو له وړاندې کړي او خلک ځان پرې راکشف یا راجذب کړي په دې مقابلې کې هوایي اوپو ویوو ګلیکسي سره تاسو بلد یې او آیفون خو تقریبا په ټاپ کې روان دی هغې هم ښه ماډل لانچ کړي سږکال تاسو له نن زه وایم چې ویوو په دې کال کې یو موبایل لانچ کړی دی د وي 15 په نوم باندې وي 15 پرو یعنې وي 15 پرو زه د هغې باره کې نن تاسو له دا ویډیو جوړوم د هغې معلومات در کوم چې څه صلاحیتونه لري څه خوبیانې لري او د یادونې سره بیا یو ځل بیا هغه خواهش کوم چې سبسکرایب او لایک خامخا وکړئ د ملګرو سره شیر کړئ څومره چې زما ویډیو شیر شي ولیدل شي لیدونکي پیدا کړي دومره به زما حوصله زیاته شي زه به هم پوره کوشش کوم د ښه ښه ماډلو موبایلو معلومات به راجمع کوم خامیانې به دله هم حتما ویم خوبیانې به دله هم حتما ویم نو انشاءالله چې نن دله زه د وي 15 وي 15 پرو معلومات در کوم د ویډیو تر اخره پورې موږ سره اوسئ خوشحاله اوسئ وي 15 پرو وي 15 پرو تقریبا ډېر ښایسته رنګونو کې راغلی دی هر یو رنګ یې ډېر دلکشه دی ډېر جاذب نظر دی او د وي 15 پرو خاص صلاحیت د مین کیمرا 28 میګا پکسل او فرنٹ کیمرې 48 میګا پکسل ده تقریبا چې په موبایل کې زیاته کیمرا 48 میګا پکسل ده واقعا چې د ویډیو په تصویر به ډېر اعلی ډېر ښکلی وي د باډۍ د لحاظه ډېر ښکلي جوړ شوي دي او دې کې زبردست خبره د ټچ فنګر دی لکه د نور موبایلو چې څنګه فنګر په باډۍ کې راځي د فنګر په ډسپلی کې دی دی زبردست دی ډېر ښکلی ښکاري او فنګر هم ډېر زبردست ده یعنې کوم ګوتې سره لاک شي ډېر حساس ډېر نرم د ماغې لاک سره کولاویږي د ماغې ګوتې سره کولاویږي او بله خاص صلاحیت دا دی چې دا تقریبا 6 جی بي ریم کې راغلی دی 6 جی بی ریم او 130 جی بی حافظه لکه مخکې چې ما یادونه وکړه وي 15 پرو ډېر دلکشه دی نو د ډسپلی هم ډېره زبردسته راغلی ده د په ډسپلی بالکل سر نه تر لاندې پورې مکمل ډسپلی ده کیمرې هم په ډسپلی کې نه ده ورکړې د کیمره باقاعده د باډۍ نه راوځي یعنې پټه خفیه ځای کې ورکړي کله چې تاسو مین کیمره استعمالوئ فرنټ کیمره استعمالوئ دی هغسې د خپل باډۍ نه رابهر کېږي ډېر ښایسته فنکشن دی په دې باندې هم ډېر زیات خلک خوښوي شاله کیمرې تقریبا ډېره زیاته صفا ده ډېره ښکلې کیمره ده لکه څنګه چې ما ویل 28 میګا پکسل کیمره په موبایلو کې ډېره کمه راغلې ده وي 15 پرو هغه ضرورت پوره کړی دی فوکسینګ لحاظ نشي که د بلر د لحاظ نشي که د اټو فوکسینګ د لحاظ نشي زبردسته دی ډېر ښکلی دی یعنې واقعا چې پیسې پیزي ګران به د اقتصاد د لحاظ نه خو ښه موبایل دی شاید جوړی کمه پیدا شي د آیفون ایکس د آیفون ایکس میکس مینه پرې ماتېدی شي لکه هغه خلک چې د لکو یو نیم لکو وس نه لري او غواړي یو ښه موبایل لاسته راوړي وي 15 پرو د هغې ضرورت پوره کولی شي جاذب نظر هم دی ښایسته هم دی او اپشن هم تقریبا د نورو موبایلو سره ډېر ښکلي راغلي دي ډېره زیاته مزیداره ده 48 میګا پکسل کیمرې ده سیلفي چې تقریبا ډېره خواري پې شوې ده د مین کیمرې نه زیات میګا پکسل فرنٹ کیمرې ته ورکړی دی د فرنٹ کیمرې خاص صلاحیت دا دی چې د سم استعمالولو سره ډایرکټ د باډۍ نه وځي هم چې ډېر خوند هم کوي او ښایسته هم ښکاري رزلټ یې ډېر صفا دی ډسپلی ډېره ښکلې ده ډېر ښایسته برایټنس یې دی حساس ټچ یې دی او د کیمرې مخکې ما تاسو له تعریف وکړلو کیمرې ماشاءالله ډېره زیاته ښکلې خواري پکې شوې ده تصویر بالکل اوریجنل حالات کې ښایي نو هغه ورونه چې د موبایل شوقیان یې غواړي چې ښه موبایل استعمال کړي او اقتصاد اجازه ورکوي نو وي 15 پرو یې نه خفه کوي وي 15 پرو هغه صلاحیتونه لري چې په موبایل کې باید وي د فرنٹ کیمرې تقریبا 3 کیمرې ورکړي چې بلور اټو فوکس او ایچ ډي ویډیو دپاره ښه صلاحیت لرونکي کیمرې دي پکې لکه ما خپله استعمال کړی دی او د استعمال وړ موبایلونه دي ویډیو کې کوشش کوم چې ویډیو لنډه جوړه کړم چې ستاسو وخت هم ضایع نه شي او د افغانستان کې خو د انټرنیټ هم قیمتونه زیات دي چې انټرنیټ هم زیات مصرف نشي په آخر کې یو دعا الله دې زموږ وطن کې امن راوړي داسې یو ترقي یافته ملک زموږ د وطن نه جوړ کړي پروردګاره چې دغسې زموږ په اجسام یا زموږ د وطن په جوړ شوو شیانو باندې خلک ویډیوګانې جوړې کړي ریویو جوړې کړي دا به ډېر د فخر ځای وي یو ځل بیا آخر کې یو دعا الله دې زموږ وطن کې امن راوړي او ډېره مننه تاسو ټول د ویډیو لیدونه هم ډېره زیاته مننه د سبسکرایب او د لایک په امید په الله مو سپارم په مخامخه